د دوی دا مینه څنګه پیدا سوله؟ دوی داسې وو چې دا لیلا ډېره هوښیاره وله، لیلا ډېره هوښیاره نجلۍ وه، وړه وله. نو دا میږې به یې څڅرولې، دا واړه ماشومان به ورته راټول ول او نقلونه او کیسې به یې کولې. نو مجنون ته به یې ډېر خوند ورکاوه. دې طالبانو د دوی دواړو مینه سوله، واړه ول، میږې دواړو څرولې. بس د دې وړکیتوب نه د دوی دواړو مینه پیدا سوله. او چې مینه پیدا سوله، بیخي نادره مینه یې سوه. د هغې زمانې نه دا مینه داسې په زړونو کې ترارو کوو، غټېدله غټېدله تر دې پورې چې کله لیلا غټه سوله. چې غټه سوله نو پلار یې بنده کړله چې نوره به ته باندې نه اوسي. نو چې بنده یې کړله نو دا د باندې سخته تمامه سوله. داسې یو حالت سره مجنون مخ سو چې لیونتوب ته ورسېد. د مجنون نوم ورباندې کېښودل سو. یو شعر یې ویلی طالبانو، دلته امام ذهبي نقل کړی، خو ټول به نه درته وایم، هغه حاصل به درته وایم. په دې شعر کې داسې وایي چې کله دا ترې بنده کړله د لیلا بنت مهدي 1.milen العامریه، بیا چې تر بنده کړله وی دا عقل یې زایل سو، لیونی سو. بیا یې ویلې چې کاشکې زه نه وی غټ سوی، میږې نه وي غټې سوی، کاشکې هغه خپل حالت وی، کاشکې نه زه غټ سوی وی او نه میږې غټې سوی وی او لیلا هم همغسې وړه وی. موږ په هغه وړکیتوب کې مینه کولی، کاشکې دغه باغ ته موږ نه وی را رسېدلی. الى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم، کاشکې نه زه غټ سوی وی، نه د حیواناتو میږې غټې سوی وی، ماسې واړه واړه د میږو بچي وی چې غاره وی او په دشتو کې څرېدلی، څه خوند به یې کو. دې حالت ته را ورسېدلو